سلامونه، دا دی زه اوس نن په پراګ کې یم. دا سیمه موزیم نومیږي او د پراګ پلازمینه مرکزي ښار دی. نن به په تاسو باندې د پراګ سیل کومه. دلته شاته موزیم هم شته او دا سیمه د همدې موزیم په نوم باندې یادیږي. دا مخامخ چې ګورئ دا موزیم دی. د دې موزیم سیل به بیا بله ورځ ته وکړو او دا سیمه د همدې موزیم په نوم باندې یادیږي او مخې ته یو تاسې په آس باندې یو عسکر وینئ چې لاس کې یو هغه نیولی دا بیرغ نیولی دی. دا نور هم دي، دا د دوی قهرمانان دي چې دوی جوړ کړي دي او اکثره د نورو هیوادونو خلک چې راځي په سیل باندې خامخا دلته عکسونه اخلي. دا د موزیم سیمه ده او هلته مترو ده. خلک چې له مترو نه راوځي هغه آس سره مجسمې سره عکسونه اخلي او دلته لاندې د زوړ ښار خواته لاره تللې ده. ځینې دا په چوکۍ ناست دي او ورو ورو مخامخ زوړ ښار ده. دغه کرایي سایکلونه دي، ځینې برقي دي، نو په دې باندې بیا خلک دا په کرایه اخلي او د کار سیل کوي. د کار په منځ کې یو وړه ښایسته باغچه وینئ. د دې ګلونو ننداره هم خوند کوي. حکومت خو وینئ چې ولاړ دی د خلکو د حفاظت لپاره. دا ترام د خلکو ایسته نه دی اچولی، کباړ کړی نه دی. دې نه یې هوټل رستورانت جوړ کړی او خلکو ته پکې ډوډۍ جوړوي او ورکوي. A person دلته ترانسپورت ډیر ارزانه دی. دا ترام تاسې ګورئ نسبت اروپا او نورې نړۍ ته دلته ترانسپورت ډیر ارزانه دی. هغه دا یو ترام را روان دی. مونږ د پراګ په پخواني یا اول پراګ کې یو. دلته چې دا پراګ په 14 برخو ویشل شوی دی چې نومول شوی لکه پراګ 1 2 3 ان تر 14 پورې. بیا هر پراګ مختلفې نومونه لري، سیمې نومونه لري. دا یې هغه زوړ پخوانی هغې دی. تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان. د پراګ سیل مې په تاسې وکړ. په ځان خیال ساتئ.